د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر په خوست ولایت کې د یو دینی مدرسې په فراغت غونډه کې د هیواد د اقتصادي او سیاسي پرمختک څخه خبره کړې ده. دا چې د اسلامي امارت پرمختګونه څه دي، په کومو فرمولونو یې په سیاسي او اقتصادي برخه کې پرمختګونه کړي دي، کومو هیوادونو هڅه کوله چې اسلامي امارت انزوا ته ټېل وهي. عزتمند لیدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. د نن شپې بحث مې د موضوع ته ځانګړی کړی ده. پر نننۍ موضوع را سره قدرمن میلمانه هم یو ځای سوي دي. پخوانی ډیپلومات او په لندن کې د کډوالو چارو وکیل ښاغلی عزیز مارج زموږ سره د ټیمز له لارې ملتیا کوي. په سټوډیو کې را سره د سیاسي چارو پوه ښاغلی مفتي محمد عارف صاحب زاده صاحب، بل میلمه را سره د سیاسي چارو پوه ښاغلی عزیز الرحمن حبیبي صاحب. عزتمندو میلمنو، ستړي مه سئ، په خیر راسئ پروګرام ته. قدرمن مارج صاحب، ستړي مه سئ، په خیر راسئ پروګرام ته. په افغانستان کې وروستیو پرمختګونو ته په کتو، د سیمې په هیوادونو کې کړکېچن وضعیت ته په کتو، د کډوالو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د اسلامي امارت تر حاکمیت وروسته افغانستان په سیاسي او اقتصادي برخو کې پرمختګ کړی ده. تاسو یې څنګه تعبیروئ؟ مننه جناب امیر محترم، لومړی تاسو ته ډېره خوږو درمنو مېلمنو ته، مستحرکي همکارانو ته، لیدونکو او لیدونکو ته سلامونه. وعلیکم السلام. ګورې، دولتداري او سیستم د ادارې او دولت مخې ته وړل خامخا هم نواقص لري، هم ښه والی لري. په دغه تشکیلاتو کې هم د هرم تشکیلاتي داسې کتل کېږي ریزرف ارتقایي او کمبود کیفي، ایجاد انګېزه او مدیریت علمي، دا مسایل پکې کتل کېږي، بررسي کېږي. مثلا اصول د ادارې د سټایلور یو عالم د اداره دا وایي تقسیم وظایف دي، تفویض اختیار ده، تثبیت مسئولیت ده. دا اصول دي په اداره کې باید رعایت مراعات شي. کار اهل کار ته سپارل، مثلا مشاغل ورکول، د عامر یو عمومي او 1% معلومات، 1% تخصیصي د کارګر مثلا یا کار چې کوي متخصص هغه 1% به تخصص ولري، 1% دا نو هغه منل شوي شیان دي. دنیا نن سبا پرې روان ده، لکه دولتونه چې اوس ستاندرد دي، حاکمیت او قانون او نفوذ چې ولري، دولت ته وایي درې ګونې قوې ورته په یو ډول نه یو ډول جوړوي. موږ هم جوړې کړې چې کله په 1940 کال کې ستر بابا حکومت شروع کړ، مثلا ناقصي قانون په هغه کې فتوای شایي وه، یا مثلا داسې د پارلمان د شورای شایي ورته ویلې. هغه نخبګان علما چې وو په جرګه کې پوځیانو، بله ډله بله درېیمه ډله ملکي وزیران وو چې شیخ رئیس الوزرای یا اشرف الوزرای ورته ویل، خپله احمدشاه بابا. بله، په همدې ډول باندې نظامي دا ستاندرد معیارونه شته. نو په افغانستان کې مختلف دولتونه ته امتحان هم سول. مګر د احمدشاه بابا نوم از امپراتوري بود، امیریم دلته وه، مثلا امیر دوست محمد خان وو، ته اوس هم دا د امیري ده. دلته جمهوریت هم راغی، شاهي راغله، شاهي مطلق پرنان هم راغله د عبدالرحمن خان په وخت کې، شاهي مشروطیت د ظاهرشاه په وخت کې وسوله. یعنې مختلف کارونه تنظیمي تعلیم راغله، خپل امتحان یې ورکړل، د اشغال لاسپوڅي هم راغله، مختلف حالت راغی. نو بنان خلک د افغانستان اوس کافي تجربه لري په حکومتدارۍ کې، او چې حکومتونه ډېر تغییر او تبدیل شو. دلته په پردیو لاسوهنې وې. اوس مثلا دلته د میز په سر یا مثلا مولوي صاحب کبیر یا نور داسې زغره د نوم نه، یعنې دلته مداخله همیشه پاکستان کړې، ایران کړې، تاجکستان کړې ده. د ده تر شا د زبرځواک هېوادونو لاس و، روسیه وه او امریکا، جنګ دې هغوی و په سرحد. په دې باندې اوس نن 14 کاله پورته ماشومان کوي. دلته دا مسایل چې دلته چون د پردیو لاسپوڅي پردي مسایل وو، دا مسله دوه شی افغانستان لپاره وه، حتی لا درې شی ډېر مهم دي. یو افغانان فطرتا مسلمانان، ځکه دغه 14 کاله چې دین راغلی، په دې کې ډېر زیات په وینه وجود کې دغه ټولنه اسلامي سیګه او په وجود چې موږ دین په صلاح په صلح رانغی. موږ ته خو داسې کسان دین راوړ چې هغه خپله دوی خپل منځ سره جنګونه کوي. اوس مثلا د حضرت علي بي بي عاشق جنګونه موږ ګورو، بیا پسه د امویانو یزید دوی چې مثلا امام حسین شهید کړو، دا کیسې دلته چې راغلل جنګ و. دغه لایس بن قیس شاید دوشمشیره په دوه تورې څوک ول، خو د موږ نیکونه ول
جنگ باندې راغی همدغه سلطان محمود غزنوي په جنگ باندې فتح وکړ یعقوب الله صفاري په جګړه خو په هر صورت باندې چون دین د صلح صلاح و ښه دین و ان الدین عند الله والاسلام دغه لپاره خلکو مانه دلته دین ته خطر و او خطر سوی و په بل ډول باندې و هغه لپاره چون دین بیرته یاسو دا یوه مهمه مسله وه بله د اشغال مسله وه چې افغانان هېڅ وخت د پردیو حاکمیت والله که دا اوس هم پیسې راځي دا هر په ظاهرشاه وخت کې هم بودیجه انګلیس ورکول سعودي ورکول سعودي ورکول د انګلیس په وخت باندې یعنې که نورو ته مثلا دغه په نوم چې مجاهدي رهبران کمونستان وو روسیې ورکول ما خبر اساسي په افغانستان کې امنیت و امنیت تر ټولو پورې ارزښت لري چې هېڅ نه وي که فقر وي بدبختي هر څه چې امنیت ونه لري یعنې معنا دا ده چې که فقر نه وي شتمن اوسې بنګلې ولري و هر څه چې امنیت نه وي ژوند یې په خطر کې خو ته تعدیل لاندې ژوندی نه یې نو دې لپاره خلک انتهایي د اوسني دولت ته خوشحاله په همدې څه بل حکومت یو لاس خو به ډلې وې تپلې وې ډله به راووته په زور د وسلې به راغله که نر وه که ښځه وه د چا که خپل وه که پردی وه له هغو سره به تعدید و ډارول دی هټیوالو دوکاندارانو به دوکانه تړله په سایکل به چې څوک روان و هغه به ودرېده کندې ته به کته سیابیالې ته له ډاره خلکو به خپل دروازې بندې کړلې دغه حالتونه وه چور غصب فساد مثلا له غټ نه نیولې تر کشره له مشر نه تر کشره پورې ټول غلې یې کېنول غله راتلل ته په حکومت کې پاسخاص نه و پوښتنه نه وه سرکاري مځکه ده که د غریب مځکه ده که د دولت ده که شیرچور ده او که بل ده ځان پوښتنه نه وه حساب نه وه زور ټوله خبره دا مسایل خلک خپل کلي ته خپل یو ولایت ته وایي ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ تلای نه شي په دې ټوله کې موږ ګورو چې حالات ښه ده اوس هغه خلک ځورېږي چې دغه ګټې غلا یې چور و چپاول یې لاس کړل مثلا که وګورو او نړۍ هم یو څه مشکلات لري هغوی خپل سیاست مخې ته بیایي اوس روسیه راغله امارت اسلامي په رسمیت وپېژنده دې څه ونه کړل د خپلو ګټو دپاره دا کار وکړي امریکا یې نه پېژني د خپلو ګټو دپاره نه کوي پلان لري برنامه لري همدا اوس پروژې ورکړي پاکستان ته د ترکیه همدې لپاره د سولې خبرو نه د مذاکرو نه لاس واخیست هغه پېده چې ما ته ګټه نه کړي ولې نو خپل تاریخي اړیکې خراب یې کړم پاکستان کې یو کار یې کړي قطر هم ځان شاته کړي ځکه دا تیارتیانې ټول د امریکا دي نو بنا هم دلته امریکا اوس پر اندازه لپاره په رسمیت پېژني نور هېوادونه هم د هغه لپاره چوپ دي مننه خو د زور وینو د وینزویلا مسله وینو نو بیا هم پنځه څلوېښت هېوادونو سره اړیکې شته تګ راتګ شته پلاوی ځي د افغانستان پلاوی راځي امن امنیت شته مثلا خلکو ته حق ورکول کېږي چې خپل کاروبار روزګار او هر څه مخې ته بوځي څوک په چا د زکات نه لري غیر لغنه جرم کوي یا مثلا خلاف د قانون کار کوي خلاف شریعت هغه په ټول دنیا کې محکمه کېږي نو دا مسایل ته په کتو سره موږ وینو چې سیاسي اړیکې ستا افغانستان لري له دنیا سره نړۍ سره خصوصا بیا د ګاونډي هېوادو سره لاسونه په چا کې نه کوي مداخله په چا کې نه کوي او نور اقتصادي مسایلو ته وګوره ډېر زیات نه شو ویلی چې موږ ډېر پرمختګ کړی اما د پرمختګ په حال کې یو مننه روان یو ورته ګورو سلامت اوسئ باز کسته دي چې ښوونځي او بعضې کیسې چې کور آباد قدرمند مارید صاحب زه ته بحث په اوږدو کې بیا تاسو ته راګرځېږم مارید صاحب غواړم بحث پر همدې موضوع راتاو کړو چې هغه هېوادونو چې هڅه کوله افغانستان انزوا ته ټیل وهي نن خپله پر انزوا کې دي کوم اړخونو ته اشاره لري فکر کوئ ګورې دغه بعضې سیاستونه د رښتیا هم د مداخله یا لاسوهنې د ایران او پاکستان تاجکستان قومي نفاق ته لمن وهل زه د دوی ګټې پکې تاسو وګورئ د رحمانوف یا رحمان چې ځان ته وسوایي ولسمشر د تاجکستان درې کاله مخکې په یو کنفرانس کې ویلي که اگر ما تاجیکا درک کنیم در افغانستان با نفع ماست یعنی دوی د قومي مسئلې ته یا مثلا شبه ویلي چې په افغانستان کې قومي حکومت ده در حالی که خپله تاجکستان
تاجکان او هلته تقریبا 33 قومونه ژوند کوي. یا مثلا افغانستان ته ویل چې تاسو اشتراکي اداره جوړه کړئ، ائتلافي اداره جوړه کړئ، خپل د کورنۍ 40 کسان په واک کې دي، په واک نه ورکوي. نور قومونه ته پرېږده، د عرب دي، تاتار دي، روس دي، ترک دي، مثلا قزاق دي، مختلفې ډلې دي، هغوی ته خو هېڅ اجازه نشته. لکه ایران څه دی، ایران کې یو کم زندگی 53 قوم هلته ژوند کوي، هلته سني مذهب ته اجازه نشته. یعنی دوی یا د پاکستان غلط پالیسي، دوی محاسبې غلطې په دې کې فکر شرایط مقتضیات د جامع ټول فرق کوي. اوس مثلا وخت د بي بي صاحب یو هغه ویل د ریل پټلۍ او دا ویل دا تقاضا د وخت و زمان ده. که من تحریک تو ریل خو داود خان پلان کړ، جوړ خو جمهوریت کړ، اوس نو ولې افتخار براخي نه چا وچراوه. مقتضیات د وخت سره دا تاثیر کوي. موږ باید مقایسې پخواني شرایط سره وکړو. د ظاهرشاه وخت د ظاهرشاه له ګاونډیانو سره د موږ د ماحول د ټولنې نړۍ سره باید مقایسه کوو. 200 کاله مخکې تاجکستان چې وایي یو خاورو پټي و، ښځو نرې دغه سر نه تړلي وو، په مځکو په وزو په رمو یې کار کاوه. ایران تاسو وګورئ اوس دغه دا اوس پر حاله چې تاسو لاړ د مشهد و نشاپور د جوی ته د خټو کورونه یا پېښور و پاکستان و دا ځایونه فرق شرایط. یو خبره زه باید وکړم، معمولا دا خو دقیقا پاکستان محاسبې غلطې کړې وې، تغییرات و نوي فکرونه، نوی نسل، نوي رژیمو ته محاسبه سمه نه ورکړې. دغه لپاره د فکر کاوه چې هر دولت چې کیني هغه به دماغ غلامي، او زه به ورته هدایت ورکوم بهرنی او کورنی سیاست د ما لاس کې، او بهرنۍ پروژه به اخلم، د عربو پیسې به وي، د امریکا پیسې به وي، بس زه به یم قرض راته خلاصوي، پنجابیان خپل معیشت کوي. که نور سیمې دي پښتانه دي که بلوچان دي په دې کې به ترهګر او بمبارد و دا کیسې به کوو. لو مخ ته بیایم په دې نه وپوه چې دا لوبې کراکره درته قیمته تمامېږي. یا ایران فکر کاوه چې ما پخوانی وخت نو بس نو شیوعیزم په افغانستان د په سیاست بدلوم، لاسپوڅې به کېنومه، خپل خلاف د ستاندرد غیر معیاري توکي به افغانستان ته لېږم، او زه به نو بس نو سیاست به د ما لاس کې لکه تورن اسماعیل به کېنومه، 11 کاله څه نه به بند جوړې نه به اوبه جوړې. نو اوس نو ګورې تاسې حالت دی چې اوس خپله خامنه‌ای په تېښته له روسیې سره خبرې کړي چې ما ته ځای جوړ کړه. دا حالتونه راځي، دنیا په تغییر او تکامل کې ده، هر شی فرق کوي. یو مسله چې ډېره زیاته مهمه ده هغه دا ده چې فلسفه د علمي او سیاسي ده، هم علم ثابته کړې هم په سیاست. کوم ملت که غواړي وروسته پاتې کړي دغه صفت کوه، دغه ویاړونه ورته وایه، دغه هېڅ نواقص چې ځان اصلاح کړي او هېڅ نیوکه مه پرې کوه چې ځان کې تغییر راولي. همیشه وایه چې ته ویاړ یې، ته افتخار یې، ته دا یې، ته دا یې، په دې کې دا وروسته پاتې کېږي. دی وایي زه مکمل یم، علم ثابته کړې ده. یو ماشوم ته او ځوان ته ته وایې ته بس بلکل غښتلی ته په هر څه پوهېږې، ته عالم یې، هغه نور هڅه نه کوي چې لاړ شي نور تعلیم وکړي، زحمت وباسي، زیار وباسي. متاسفانه 3 قومه چې په دنیا کې وبښئ په سیمه کې ضعیف شوله، علت یې همدا و. پښتون، بلوچ، کرد، مخکې له هغه نه تاتاران وو، له هغه نه مخکې ترکان وو. دا یې په همدغو ذهنیتونو باندې دا ترکان خو ټول حکومت کوي، امپراتوري د عثمانیت د تا ده کراکان داسې که شاته شول. بیا تاتارانو دلته ډېر زیاته یې کوه، هغه هم شاته کړه. دلته بیا ډېر مخکې له ټولو نه کرد په دې سیمه کې ښکلا جوړ هغه هم شاته کړه، هم یې څلور ځایه تقسیم کړله، بلوچ هم تقسیم کړ. بیا پښتون ته شروع وکړه، تر ننه پورې په پښتون پروژه ده. په 1893 کال کې هاني مارټین دوران راغی، یوه دسیسه یې جوړه کړله، بیا یې پکې فاټای ماټای جوړ کړی. وګورئ پښتانه نیمې کوچان له سیاست او سیالي لرې کړي. زه داسې قومي هغه نه لرم، مفکوره واقعیت بخښنه غواړم. یوه ډله په نوم د قبایل باندې له سیاست او سیستم
صحنې لرې کړي او ساتلي یې همداسې نیم نورې په نوم د قبایل سرحدي قبایل سرقمي او یو څه نورې تاسې غښتلي تاسې همدغه اول نه علا جاري ډله کې په پل او پیاده او په توپ کې په نظامي کې په شا ټپلو په همدې کې مصروف کړي وو دا اوس یې کرا ضعیفي خواته راغله نن دې شي ته خلک متوجه دي موږ باید د حبیبي صاحب وخت وویلې چې موږ افغانان یو عادت هم لرو همیشه نیوکه نه منو او د چا چې څه وایي ښه وایي هغه ته پام نه وي یوه خبره چې لږ حقیقت وایي هغه ته غوږونه څک سي دا د موږ عادت ته د رالې کې هغه خبره چې نیوکه ده دا باید موږ دقیقه واورو په دې باندې ستارت راولو عرض دا ده چې موږ هغه پرمختللی اقتصاد په وطن کې نه لرو ځکه 50 کاله جګړې وې چا که کومک هم وکړه غله وه درته غلو ویې وړه د موږ هدف دا و فابریکې رباني و مسعود و ګلبرګي رنګ کړلې مزاري و جنبش نن سبا باید په هېواد کې بهتره د هر څه نوم خاین باید معرفي کړو د خیانت کړی تېر نه سو راغله خیانت کول داود خان و که سلطنت جمهوریت په نوم ړنګ جمهوریت ونه ساته بالغ هغه سود سرق کفران کمونستان بې شرمه جمهوریت هغه راغله خلک یې ژوندي د خاورو رانې کول د خلکو په عنعناتو په دې مسخرې کولې ځوانان یې بې استعداده راوستلي وو په چوکۍ ناست وو بالغ دلته دا ډله چا راوسته روس امریکا هغې خواته د مجاهد جهاد و میراب و منبر په نوم باندې ډلې جوړې کړې د کارتر سره ناستې زلمی خلیزاد ترجمې کولې ورغلله جنګ نیابتي شروع سه وروسته له دې نه همدغه د جهاد خو پاکه کلمه ده هم مجاهد خو بعضو د زړه نه جهاد وکړي چې نن نه په کور کې ډوډۍ لري یا نه مسایه د خام لري دغه مفسدین و فاسدین شر و فساد یې راغلی کابل یې وران کړ په کابل کې هیڅ شی پرې نه ښوده په افغانستان کې مننه نه یې اردو پرېښودله نه یې موزیم پرېښود نه اقتصاد نه فابریکه کارخانه نو بنیاد دوی خراب کړ جمهوریت ته تریلیون ډالر راغله دوی سره په بن کې پروتوکول چې تاسو په واک کې کېدئ پیسې به اخلئ موږ مننه د دې په بنیاد دوی هلته چېرته چې مفسد و غل و یو نما به هغه معرفي کوو سم سړی نه معرفي کړه زه ډیپلومات وم زه یې ورسره واخیستم راغلم انګلستان په چا به چې نوم چې غږ پورته کړې ابادۍ د صداقت یا به یې مړ کړه یا به یې بندي کړه یا به یې ورک د کنخانې په چوکۍ کېنه دغه وضعیت مننه ماري صاحب سلامت اوسئ تغییر ته رژیم ته طالب ته خلک خوشحاله شول کور اوس آباد طالبان راغله سیستمونه یې سم روان دي د ملت په خوښه په طبیعت کار باید نور هم وکړي ځکه کاندور شان ما وویل چې امنیت راغی اسلام راغی اشغال لاړه مننه ماري صاحب چې څه وکړو بله ماري صاحب چې څه وکړو د پای برخه کې حتما همدغه سوال ستاسو څخه کوم قدرمن ماري صاحب یو اړخ چې ډېر مهم هم ده هغه زه داسې بیانوم په سوال کې چې ایران د افغانستان ګاونډی هیواد ده په تیرو کې افغانان ترې ګیلې لري چې ښه کارونه یې د افغانانو په وړاندې نه دي ترسره کړي خو اوسمهال افغانان په دې باور دي چې په ایران کې کوم اعتراضات چې روان دي ممکن د پردیو ګټو د ساتنې پر پار باندې واوسیږي او یا هم خپل داخلي ملاحظات ولري ولې بې ثباتي په ګاونډیو هیوادونو کې د افغانستان په ګټه نه تمامیږي او د اسلامي مجاورت پر اساس باندې موږ نه غواړو چې د ایران او پاکستان ملتونه وځورېږي دا د افغانانو باور ده ستاسو پند باندې څه باید ترسره سي چې له دغه ناامنیو څخه افغانان متضرره نه سي ګورې دغه پاکستان او که ایران او که نور هېوادونو 50 کاله موږ نارامه کړي وو د موږ نارامۍ نه دوی ګټې پورته کړه تر اتمه ورسته معاملې د موږ په سر باندې کولې اما خپل تدابیر یې نیولي وو موږ هم باید خپل تدابیر ونیسو لکه پاکستان سره لار بنده شوله پاکستان بنده کړه حمله هم پاکستان وکړله نن چغې هم پاکستان لري الزام هم پاکستان لري شرم هم نه لري مثلا شپږ لکه اردو لرم بیا راځم ټي ټي پي له 4 زره نفره شکایت ایران هم ورته نو بنا موږ په بدیلو لارو کار وکړ
تر هند او تر مرکزي اسیا او چابهاره پورې تر دې پورې مشکل حل څه ځکه هغوی اوس په چغو شول. ایران دپاره هم باید همداسې تدابیر ونیسو. دغه توکي چې سوداګر راوړي که هلته بحران راځي که څه راځي موږ باید په بدیل لارو باندې کار وکړو. څنګه راځي داسې پاکستان کې په دوی کې څه مشکل موږ د دې په نوم باندې نور نه غواړو چې انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. موږ هم د دوی ورونه وو، موږ هم مسلمانان وو. دا دومره چې وهلو ټکولو دا قومي و زبنیزو دا مذهبي و نورو مشکلات تا جوړول. په افغانستان کې د افغانستاني و افغانستان او افغاني هستم و نظام دا اصلاحګانو ته موږ ته راوستل. اشکانه تا جوړول، افغانه تا جوړول. دوی باندې چې څومره امریکا د که روس د که اسرائیل د کار څه د وایي او ټکوي د موږ کار نشته. هېڅ وخت نه ملاتړ ترې کوو نه څه ورته وایو. که کډوال راتلله موږ ځای ورکوو. ملت سره موږ مشکل نه لرو، نه پاکستان نه تاجکستان نه نور هېوادو سره. اما دا د فکر ونه کړي چې بیا به موږ به د دوی ملاتړ کوو د بل چا په ضد باندې. نه، که چېرې بل هېواد هډم غواړي موږ نه او موږ ته پیسې راکوي، موږ ته اتم راکوي، دافعه راکوي، تیارې راکوي، آبادۍ کوي، ورته وایي چې دومره دي وله چې 50 کاله د زه وهلم د موږ ټولې کونډې ړنګ دي معیوب زخمي جوړ کړل. دا مولوي کبیر دا خبرې چې کوي چې ښه روان وي علت یې همدا ده چې 50 کاله دومره ناخوالو وهلو ټکولو هڅه له منځه تلو نه اوس الحمدلله بهتره یو. ځکه 45 هېوادو سره همدغه ډیپلوماتیک اړیکې لرو. همدغه اوس مثلا څوک پربلګي په افغانستان کې نه دي مړه، ټول موټر ګرځي، خلک ګرځي، هوټلونه فعاله دي، روزګار سه کار شته. یو څوک چې شر جوړوي، یو څوک چې ناحقه تبلیغات کوي، شخصي دښمني کوي یا زبري دښمني کوي، هغه جدا مسله ده. مننه. باندې تصویر ښه ښکارېږي، ښار آبادېږي، پارکونه آبادېږي، مواشي ته ځوان شته، خلکو ته کار په دې شته چې پخوا به چې بزګر خپله پنډکی راواخیسته کور ته به روان و، غل به ورته ودرېد دا مې لور تر واخیسته پنډکی. څوک به چې په لار روان و تلیفون به دوکاندار به دوکان وتاړه، کور ته به ته غل به ورته ودرېد د شمالي غله و لنډغر و. دوی به ټول څه هر څه تر واخیستله، پیسې میسې، اختطاف و، وهم و. هغه اوس نسته، خلک اوس کار کوی شي. مننه. خپل اندازه ځکه دا ویل کېږي چې موږ ښه روان یو. اوس پرون نریندرا مودي اعلان وکړ چې زه د مریض او سوداګرۍ ویل چې موږ به هوایي دهلیزونه فعاله کړو. نسبت دغو فشارونو د ګاونډیانو ته او د نړۍ ته او جګړو ته او کورني مفسدینو ته اوس خو قضاوت که داسې وکړو بیا نو ښه روان دي. ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ قدرمن ماري صاحب. سیاست کې هم په ټولنیز چارو کې بله څوک ګیله نه کړي، چا روزه څوک بیا دا مرسمارم وروستۍ خبره په ګاونډیانو باندې موږ کار نه لرو. د هغوی کورنۍ مسله کول کوي که ټکول کوي که چا سره چک کوي، موږ خپل تدابیر باید ونیسو. ډېره زیاته مننه کوم قدرمن ماري صاحب، قدرمن مفتي صاحب، قدرمن حبیبي صاحب، ډېره زیاته مننه کوم. له تاسو لیدونکو او اورېدونکو څخه هم یوه نړۍ مننه کوو چې تر دې دمه زموږ سره وئ. تر بیا ښې چارې.